خسته خسته نمونه دی، مالک د بشمیر صفاتونو دی، ذل جلال دی، با کمال دی، بے مثال دی، لا زوال دی، با اختیار دی، با وقار دی، په هر ځای کې موجود دی. هغه چا څه خسته ویل چې د وړې شګې سینه کې راته ښکاري، د شبنم قطره قطره کې راته ښکاري، د لاسونو په لکینو کې د وینم په شنېدلې ګریوانه کې راته ښکاري. نه پوهېږم چې دا ته یې او که زه یم چې په هره آینه کې راته ښکاري. زه به څنګه ستا له ذاته منکرېږم، د خپل ذات ذره ذره کې راته ښکاري. ربه زه ته یو لویه محمده ښکارې نه و په هر څه کې راته ښکاري. درود و سلام په آقای نامدار باندې چې ښایسته په ښایسته ښایسته نومونو دی، مالک د بېشمېره صفتونو دی، غمخوار د ټول امت دی، امام الانبیا دی. هغه چا څه ښایسته ویلي چې ښایست ده ټول جهان او بل خوا وي زما جانان، په حسن کې تر بیا هم مخه وړي زما جانان. دا زه چې نن د ډېرو افتونو په امان یم، دا ما ته دعاګانې کړي دي زما جانان. ته ګوره جبرائیل ترې منتها کې پاتې کېږي، بیا هم وړاندې په بره باندې دي زما جانان. حسین به یم ولاړ ورته دیدن به یې کومه، اوبه چې د کوثر تقسیموي زما جانان. صلی الله علیه وسلم هر کله چې داسې پروګرام جوړ شي، دا پروګرام د چا د صدارت د سوري د لاندې کېږي. نن هم د دې ښکلي او ښایسته پروګرام صدارت په زمونږ ډېر خوږ او ډېر دروند مشر د پښتو ادب کې د هغې یو ځانګړی نوم دی، د شرګړ په ادب کې شرګړ کې چې څومره لیکل کېږي په هغې کې چې کوم دی د هغې ډېر لوی خدمت دی. د کلیوال ادبي جرګې شرګړ صدر جناب رحیم شاه احمدي صاحب به د ننني پروګرام صدارت کوي. د پښتنو د روایات تر مخه داسې پروګرامونه د چا په درناوي کې کېږي، یا داسې پروګرام ته د یو مشر میلمه هم ضرورت وي. د ننني پروګرام به مشر میلمه د پښتو ادب، د پښتو غزل او د اواز جادوګر هر سړی پیژني، د تعارف محتاج نه دی. ضمیر خان ضمیر به نن چې کوم دی د پروګرام مشر میلمه وي. ډېره مننه. د اعزازي میلمنو کې به زموږ سره د پښتو ادب یو دروند شخصیت بلا تاخیر ستاسو د لاسونو په بقا کې هغې له بلنه ورکوم چې هغې مخامخ سټیج ته راشي. ګل اشنغری صاحب. او موږ سره دویم میلمه اعزازي میلمه زمونږ د پیرسدو د خاورې سره تعلق ساتي، د اواز جادو هم په خلکو باندې منلی دی، او د غزل د درنوالي او د پوخوالي هم انکار نه کېږي. جناب ظهور عامر صاحب به زموږ سره په اعزازي میلمنو کې مخکې راشي. زه د شاعرانو نومونه اخلم او موږ سره نن رحیم شاه احمدي صاحب دی، ضمیر خان ضمیر صاحب به وي، ګل اشنغری صاحب به وي، ظهور احمد عامر صاحب به وي، سمیع الله مجروح به وي، صفدر خان صفدر به وي، او حضرت بلال فردوس صاحب، عدنان احساس صاحب، نوشاد تاثیر، عبدالله مشرق، فاروق جان حسین او انتخاب عالم صاحب وي. هر کله داسې پروګرام جوړ شي نو د مسلمانانو د روایت پر مخه د دې آغاز د تلاوت نه کېږي. نن هم د دې ښکلي او ښایسته پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت نه کوو، څو چې لفظونه قات شي، تخیل راته سلګۍ ونیسي، د فن معیار په معذرت راته جولۍ ونیسي، لکه چې کنګل مې د ذهن باریکۍ ونیسي. پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت نه کوو، د مسلمانانو د روایت پر مخه مولانا انتخاب عالم صاحب ته آواز کوو چې هغې راشي او باقاعده آغاز د تلاوت کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. ډېره مننه. د حسن انتها د مینې زور د محمد، د زړونو په دنیا باندې راخور د محمد، صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرته ته ګوره، کور په کور او لور په لور د محمد صلی الله علیه وسلم. تر دې دمه موږ خو د واده ځلۍ ونه لیده، باید چې هغه دلته حاضر وی او کېدای شي حاضر یم، موږ خو ونه لیده. بیا هم ملګري دا پروګرام باقاعده آغاز کوو او خبرې به چې کوم دی بخت الله جان حسرت صاحب زموږ د علاقې ډېر سینیر صحافي بلا خدمات دي د دې خاورې لپاره، هغوی به هم خبرې کوي او چې کوم دی احمدي صاحب به هم خبرې کوي. بس موږ به مشاعره وکړو او د مشاعرې باقاعده آغاز کوو د رحیم شاه احمدي صاحب د شعر نه.
چې بلا دیوا خوشي میدان کې لباران ساتما بل دیوا خوشي میدان کې لباران ساتما استاد نظر د کم خوشي نوازان ساتما د خپل ضمیر په کتابونو کې ما ملټوا زه احمدي په میکده کې هم ایمان ساتما تاسو په درون استقبال کې تاسو د لاسونو په برخه کې دا پښتو ادب یو لوی شخصیت جناب ګل اشنغری صاحب چې هغه راشي او د پروګرام هغه شروع وکړي نه خان ته خطر ده او نه سرکار ته خطر ده نه خان ته خطر ده نه سرکار ته خطر ده او قایله د غریب سړي روزګار ته خطر ده او قایله چې شتمني بس هغه به کور کې کېني قایله چې شتمني بس هغه به کور کې کېني او قایله کرونا خو مزدورګار ته خطر ده او څوک وایي چې څوک څوک وایي څه وکړو څوک وایي چې څه وکړو او څوک وایي څه وکړو نو اوس خوار ته خطر ده که میخوار ته خطر ده او یوه چکې صابون چې په اتو لاسو در نه کي حضرت صاحب یوه چکې صابون چې په اتو لاسو در نه کي تصویر نه خو بغیر دې کاروبار ته خطر ده او 5 کیلو دپاره یې کیمرو ته مخامخ کړه 5 کیلو دپاره یې کیمرې ته مخامخ کړه پښتو مو سر خوړلې دی وقار ته خطر ده منم د شکارپور کارخانهدار خو به خطوي منم د شکارپور کارخانهدار خو به خطوي او ساقي ګدامونو کې اچار ته خطر ده او لیوار جاڼې او انګار جاڼې موږ عمر له دا وایو دیوار جاڼې انګار جاڼې موږ عمر له دا وایو اوس دیوار ته خطر ده او که انګار ته خطر ده دیوار جاڼې انګار جاڼې موږ عمر له دا وایو اوس دیوار ته خطر ده او که انګار ته خطر ده او څوک وایي کاله باغ ډیم جوړول د ګټې کار دی څوک وایي کاله باغ ډیم جوړول د ګټې کار دی څوک وایي دې نه ښار ته نو ښار ته خطر ده او قایله دا چې ځان د پوزې توره کې انګر شي قایله دا چې ځان د پوزې توره کې انګر شي نو دغه شاعرانو نه معیار ته خطر ده یا خورې په بندر خو په چاوس موندلی نه دی خو د ګل اشنغري مې نن مزار ته خطر ده وایي راشي جړه هغه زمانه پسې ارمان کوم ډېر به رانه نه شي خلک زه پسې ارمان کوم او څه درته ووایم چې څه پسې ارمان کوم خورا به نشجت دوباره پسې ارمان کوم نو اوس مې هم په سترګو کې غړېږي څومره ښکلې وه او تېره زمانه راته یادېږي څومره ښکلې وه او ښکلې زمانه وه صادقان په هغه وخت کې وو ټیک د زمانم غریبانان په هغه وخت کې وو نو خپله بیا ټانګه وه چې خانان په هغه وخت کې وو او نه دا رواجونه دومره ګران په هغه وخت کې وو عمر څومره ګرانو خو په نره تېرولي دوی وکه به ماړه که په نهره تېرولي او سخته تېرېدې په خیمت په دغه خلکو کې رب ورله ورکړی و طاقت په دغه خلکو کې نو خدای کو چې ناران خو غیرت په دغه خلکو کې او صدق پکې ډېر او محبت په دغه خلکو کې نن سبا که ګورې هر سړی د یو بل خپې وهي وس که د چا کېږي نو په بډه هر یو شی وهي او ډېر کوي تپوس کوي هغه زمانه څنګه وه حضرت ته یاد شي کنه ډېر کوي تپوس کوي هغه زمانه څنګه وه ما ویل نه داسې بې حیا وه نه بې ننګه وه او نه به ګاونډی د ګاونډی د لاسه تنګه وه نو کور کې به ساتلې خلکو ښکلې میخه لنګه وه او ښه به و بېسیاره په هر کور کې هر سړي خوړل کوچ به یې خوراک یا سوچه به یې خوړي خوړل او هغه زمانه وه نه موټرې نه لارۍ به وي خلک خوارېکه خو ښه درنې زمیندارۍ به وي نه و مشیندي چېرته د لاس و پښو خوارۍ به وي او ټوله لګیا به و ګوډونه او چارۍ به وي نو یو بل له به بیا شرق و بلې پرستۍ کوو سخته کې مدد د یو بلې پرستۍ کوو او یو یې په غویانو به کېدې او غاښورې وي هغه زمانه وه چې دا ځمکې خو بنجرې وي اوړه یې پټو ته په سنګانو باندې سرې وي خو خپل به یې اختیار ونه په ښځې زورورې وي نو څومره محبت چې د دې خلکو په سینو کې وو دومره خو خوږوالی نه په ګوړو نه چینو کې وو او د غوانو به ګاڼی وه ښه اوچته پیرانه به وه د غوانو به ګاڼی وه ښه اوچته پیرانه به وه یو به پکې چاڼ یوه سمسبه لګونه به وه او 10 ګزه کوټه وه ښه مضبوطه اډانه به وه نو شپږ ګیره به ځمکه منو ورپسې ګاڼه به وه لږ و آمدن ډېرې کمزورې دغه ځمکې وي او نه لاسوری شوې ملکان ډوچک لکې وي زار د نامې شم دا د څنګه راولېږه خلک او لاړه د دنیا نه شو پناهغه خواږه خلک او نه راځي بیا هغه پښتانه غذاګه خلک بل چې به په لار هغه د خیاره نه کاږه خلک نن سبا که ګوره د دوکې په لار تګ به وي یو کوي صادق خو دا دویم په زړه کې ټک به وي او نه چېرته بجلي وه شپه کالې کې به ورته ښځه نه به بې پردې چېرې د کوره راوته ښځه او نه به داسې لار او کوڅه کې چا کته ښځه په ټول ورځ به ځان نه پسې کار کې وه اخته ښځه
نو غوا به غوایان مخې سانډه به غوجلې وي او دومره سخت کارونه وو چې سبې یې وجلې وي او کور کې به دننه ښه په روب کې ګرځېدل سړي خدای ګو چې نه راو نه د ښځو یېرېدل سړي او ښځې به ساه نه شوه اخیستې مخکې د خپل سړي نو سمې به په ګوټ ننوتې چې به یې لیدل سړي اوس خو چې په چغه کړي سړي نه کې اوبه خطا او نه شي په دیوال باندې غلی شي اوس خو چې په چغه کړي سړي نه کې اوبه خطا او ورشي په دیوال باندې غریب نه شي کوڅه خطا نو ښځه پې په نره خپل رواج کوي مظلوم دی ښځه پې په نره خپل رواج کوي مظلوم دی او خپله کور ودانې په دراج کوي مظلوم دی نه نافرماني نه احتجاج کوي مظلوم دی او ډېر خیال د بیګم صاحب د مزاج کوي مظلوم دی نو اوس خو په ډولۍ کې د سړي نه واک اختیار اخلي او بیا دې نه ټول عمر د مزدور په شانې کار اخلي نو سم وي ملکه کار تېخلي د مزدور په شان او خپله کور ودانې ورته ګوري د تربور په شان نو خپې غریب په ځان پسې راکاږي د رنځور په شان او ډېر ته نه توبې ته ځي چې کور ورته د نور په شان نو ښځه خو د ځان په هلباش کې چېرته ګرځي نو او دی غریب د خېټې په تالاش کې چېرته ګرځي نو پرېږده چې د خېټې غم کې داسې وي او تر غوندې پرېږده چې په حکم چلوي که افسر غوندې او پرېږده چې په داسې حکومت کوي د نر غوندې نو پرېږده چې شپه ورځ چلېږي لکه خر غوندې څنګه چې شو زلمې د سرې ډولۍ ارمان به ده کوو څنګه چې شو زلمې د سرې ډولۍ ارمان به ده کوو نو اوس پسې رسول پسې بیا تا چې واده کوو وایي شین وي که باران و که وریځې ښځو واخیستې ځان ته وهي لاسو کې تر ښځو واخیستې او خپلو خاوندانو ښځې ښځو واخیستې شین وي که باران و که وریځې ښځو واخیستې ځان ته وهي لاسو کې تر ښځو واخیستې او خپلو خاوندانو خو ښځو واخیستې او جیب باندې ډاکې کوي د ورځې ښځو واخیستې نو داسې د رڼا ورځې ډاکې سره سلې کېږي او ګله شنغري امریکې سره سلې کېږي ټینګه غېږې راکړه ویلې هر مه وایه چاته ټینګه غېږې راکړه ویلې هر مه وایه چاته او زه خپلې محبوبې خلابونکې ښکارېدمه او رقیب یې ولیده ماته یې ویل هغه دی بودې رقیب یې ولیده ماته یې ویل هغه دی بودې ګوله زه جوړې ته یې رنځونکې ښکارېدم نو هېڅ کولی نه شي بیا به ځان له مخه سر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي ښځه به ملې ښځه په ټول کور کې ملکه ده شک ورپکې نشته دا خبره ښه بې شکه ده او ډېر ښه بني ادم دی خو د خولې نه لږه سپکه ده او ښځې ته چې ګورې په وجود باندې نازکه ده نو خدای ګو چې د خولې جنګ کې سړي باندې چابکه ده هر چا یې منلې بدماشي په کور کې ځکه ده څنګه په وړه وړه خبره خپل ټکر وهي هغه سړی بد کوي چې ښځه سره ښکر وهي ښځه د ملکه د سړو نه یې کار واخیستو ښځه د ملکه د سړو نه یې کار واخیستو اوس ښځه د ملکه د سړو نه یې کار واخیستو نه ټینګېږي دې ته د اورو نه یې کار واخیستو مالګه مصالحو د غوړو نه یې کار واخیستو او دفتې نه وباسي د وړو نه یې کار واخیستو کور کې د چپلو او کیرو نه یې کار واخیستو خو سمه ماشاءالله د کورو نه یې کار واخیستو او تېښته نه ښځه ځان کې سلاسي نر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي ټولې داسې نه دي خو بعضې ښځې نه مې کرکه شي ټولې داسې نه دي خو بعضې ښځې نه مې کرکه شي او خیال د حیا نه ساتي اوزګاره یې ته ځمکه شي نو ګرځي په بازار کې بې پردې دغه دې ورکه شي او ډېرو نه بچو هم په مارکېټ کې بې درکه شي نو خدای ګو چې ناسور دې وایم ځمکه دې په ډکه شي او یا دې د لارۍ د لاندې دا بله شي شکه شي نو کور کې د سودا نه پیسې څومره په هنر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي والسلام نوکر خیر دی که افسر کره اوسېږي افسر څه کوي چې نوکر کره اوسېږي ښځه ښه شی دی خو دومره نه ملګرو چې سړی دې پسې سخر کره اوسېږي یوه کس په تېر شوي ژوندانه پکې تاویږي زه خپلې سترګې پټې کړم ویانه پکې تاویږي چې زړه ته سر ورښکته کړمه چغې ترې راخېږي چې زړه ته سر ورښکته کړمه چغې ترې راخېږي چې ځان ته آیین ونیسم لیوه پکې تاویږي مننه جي اوس بلنه ورکومه هغه یو ځای کې وایي چې د رنجو په ځای په سترګو لګولې د رنجو په ځای په سترګو لګولې مسافر لږ د کلي خاوره راوړه ستاسو په درو استقبال کې مولانا انتخاب علام انتخاب صاحب ارمان مې ستا د سولې خاوره راوړه ارمان مې ستا د سولې خاوره راوړه ما د قبر د یو ښکلې خاوره راوړه د رنجو په ځای
پسترګو لګوله برنجو په ځای پسترګو لګوله مسافر لدی د کلي خاوره راوړه بله یو کتاره چې د محبت مې نن په جار ولګولې نارې د محبت مې نن په جار ولګولې ما هم لکه منصور په سر د دار ولګولې او ما خپله ښایسته ځواني پې خاورې ویلې کړه ما خپله ښایسته ځواني پې خاورې ویلې کړه او تا هغه پیسې په خپل سینګار ولګولې مننه بل یو شعر دی چې وخت به زما د ژوندانه فیصله دا کړې وه زمیر صاحب وخت به زما د ژوندانه فیصله دا کړې وه نوین دي شي خو بې جانانه د ژوندون تېروي د بچي لاس کې مې قلم نه و خفه و ځکه منکر له په غنم نه و خفه و ځکه ویلې اختر لجامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخلم د بچي لاس کې مې قلم نه و خفه و ځکه منکر یو له په غنم نه و خفه و ځکه ویلې اختر لجامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخلم زما بچی د بېوسۍ نارې په جار وهلې لکه منصور غوندې چغې به په دار وهلې هیچا لاس ورنه کړو هر څوک کوي بار بار وهلې د دوی د هیچا سره غم نه و خفه و ځکه هم په سیالۍ چا سره سم نه و خفه و ځکه ویلې اختر لجامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخلم دوی ته چې ګورم په ما څنګ به خوشحالي راشي بیا زما وطن کې به همداسې پسرلی راشي بیا دا به کوم وخت وي پښتونخوا کې چې بیخي راشي بیا دا منم خو په قسم نو خفه و ځکه خوشحاله څوک هم چم په چم نو خفه و ځکه ویلې اختر لجامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه د بچي لاس کې مې قلم نه و خفه و ځکه منکر یو له په غنم نه و خفه و ځکه ویلې اختر لجامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخله زما بچي د بېوسۍ د لاسه سوال کولو زما بچي د غریبۍ د لاسه سوال کولو زما بچي د مجبورۍ د لاسه سوال کولو د انتخاب نه هیر هردم نه و خفه و ځکه د زخمونو لا مرهم نه و خفه و ځکه ویلې اختر لجامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخله د بچي لاس کې مې قلم نه و خفه و ځکه منکر یو له په غنم نه و خفه و ځکه ویلې اختر لجامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخله چې بېله تاله څوک په دغه دروازه رانشي ځکه د زړه په دروازه باندې دربار ساتمه ستا د نظر د کم کم غشي نه بځان ساتمه
साद नजर कम कम बशी ना बजान सातमा पलटिवा खुशी मैदान के लबारान सातमा साद नजर कम कम बशी ना बजान सातमा Jibilatan padaga darwaza ranshib Jibilatan padaga darwaza ranshib Zakadadra padar baza बांदी दरबान सातमा जकत गड़ा पदर बाजा बांदी दरबान सातमा पलटिवा खुशी मैदान के लबारान सातमा साद नजर कम कम गशी ना बजान सातमा साद नजर कम कम गशी ना बजान सातमा मजनुना ताप मीना बांध सो मयंदे मजनुना ताप मीना बांध सो मयंदे